او ځکه زموږ یو ملګری و هغه دا مسلې د سره نه منلې ما به ورته بیانولې سخت متعصبه انسان بیا یې ورځ راغی درسونو کې هم کېناستو ما ته وایي ستا مسلې برابر وي زه حیران شوم چې دی څنګه دا خو هغه سخي انسان دی هغه د یو مولوي صاحب خواله تللی و الله چې چاته حق ښکاره کوي په څه طریقه ورته ښکاري د یو مولوي صاحب خواله تللی او ساده سړی و هغه مولوي صاحب ته مې وویل چې مولوي صاحب خبره تاوه راتاومه خو صفا راته وویل چې دا رسول الله پیغمبر کړي دي که نه دي کړي نور په دې ډېرو قصو موږ نه پوهېږو چې منسوخ ده او پلانې ده او داسې دي خو صفا راته ووایه ستا او د الله په منځ کې د پیغمبر دا کار کړی دی که نه ګوره عوام په فطرت دي عوام ګرځي د الله په خبرې پسې او د پیغمبر په خبرې پسې نو هغه ورته څه ووایي هغه ورته یې ګوره عبدالله بن مسعود مشر صحابي دی مالک ابن الحویرث کشر صحابي دی وائل ابن حجر کشر صحابي دی مشر صحابي ویلي دي چې پیغمبر رفلیدین نه دي کړي اگر که هغه ماته سوی سندن کمزور دی کشران وایي چې کړي دي وایي وګوره زموږ دا مسله وایي مشرانو بیان کړې ده او د دوی دا مسله کشران داسې خبره شو داسې تله شو خو ده دا خبره وکړه هغه ورته ښه ښه بس صحیح شو بیا ثابت دي وایي مولوي صاحب وایي چې دا خو مې ځان له جاښه وکته څنګه ثابت دي هله ته به خپله قیصه کولی ما ته وایي چې ته څه کړې وړی څنګه ثابت شو وایي ما ورته وایي چې تاسو وایي چې پیغمبر په آخري وخت کې رفلیدین نه دي کړي نو دې کشرانو په کوم ځای کې دا پیغمبر ولیدو چې رفلیدین یې کړي خو دوی لیدلی دې کشرانو که نو بیا خو صحیح د پیغمبر د مرګه پورې کړي مولوي صاحب سره دوکان کې ناست و هغه دوکان کې کار کو او چې څنګه راووتو په دې روان مانځي کې رفلیدین شو دغه مولوي صاحب د الله د دې جزا ورکړي چې دا خبره ورته وکړه د هغه په ذهن کې کېناسته مشر صحابي وګورئ زموږ مسله مشرانو بیان کړې ده او د دوی مسله کشرانو چې کله سند د حدیث صحیح په کې مشران او کشران بیانوي